په سلامونو نیکو هیلو احتراماتو مو هرکلی کوم د بارم پلس یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو لیدونکو هیلهمند یم ښه به سیرک روغ به صحت صحت پر جامه به سنبال یاستئ طارق شاه همت یم او د باران سور په خپرونه کې ستاسې درانه حضور ته حاضر شوی یم درنو لیدونکو دغه خپرونه کې موږ له ځان سره دا چې د روژې مبارکه میاشت نو له موږ سره میلمانه اکثریت وخت او ډیری وخت ټول به راسره له خیره قاري صاحبان او نعتخوانان وي نن خپرونه کې راسره هم یو نو دواړه قاري صاحبان دي خو یو به راته نعت شریف وایي او بل به راته قرات کوي له دې وړاندې چې دوی ته ښه راغلاست وایم له دوی سره ستړي مشي وکړم تاسې زموږ ویډیو لایک شیر او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ نو خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم بیا راسره نو سکندر رحماني دی او بل نو کلیم الله عثماني لومړی نو کلیم الله جان نو تا ته ښه راغلاست وایم ستړی مشي په خیر راغلی زنده باشین څنګه یې ښه صحت مو ښه دی خوب هستم شما خپل ځانم دې خپله معرفي کړئ یو دفعه عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان عزیز که از طریق چینل شما این برنامه را تماشا میکنند قاری کلیم الله عثمانی هستم یک تن از شاگردان مدرسه تعلیم القرآن مقدس ډیر ښه سکندر جان ته راته ووایه ته هم ستړی مشي او خپل ځانم دې معرفي کړه با تقدیم سلام و درود اکرام از حضرت پروردگار منان نثار شما و بینندگان عزیز قاری سکندر رحمانی هستم یک تن از شاگردان مدرسه تعلیم القرآن مقدس ډیر ښه درنو لیدونکو نو په خپرونه کې نو بلا خوندونه شته قرات به ورو د دوی د ښایسته کوچنیو خلونه د تر څنګ به راته نو ترنم کوي نعتیه کلام راته ترنم کوي له خیره کلیم الله جان راته ووایه چې څومره حفظ دې کړی دی ما قرآن کریم خلاص کردیم و حال دور میکنم در سپاره دوم هستم ډیر ښه څو کلن یې له خیره ما 13 ساله هستم 14 کلن ډیر ښه څو کلن وي چې تا حفظ شروع کړه مدرسې ته لاړې 8 ساله بودم که به مدرسه رفتم ښه ډیر ښه دی ښه راځم بله ځنډه درنو لیدونکو او له کلیم الله جان څخه به نو له دوی څخه به نو نعتیه کلام وروسته واورو لومړی به نو له سکندر جان نه قرات واورم سکندر جان نو راځه نو ته راته ښایسته قرات وکړه مهرباني وکړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما شاء الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك جزاك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون
شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. جزاک الله خیرا. ډیر خوند یې وکړه، بلا خوند یې وکړه. سکندر جان راته ووایه کله چې قرت کوي کوم ځای ته چې ځي کومې برنامې ته کوم قرت چې کوي لارې کې ځان سره بار بار وایي تمرین کوي. په قرآن کریم خو ټول ښایسته ده، ټول د خدای کتاب ده، ټول ښه مزه کوي چې وایي. بیا تا ته پکې کوم صورت ډېره مزه درکوي چې کله تلاوت کوي؟ سورة تکویر. سورة تکویر ډېر ښه. ښه نو راځم درنو لیدونکو یو دوه درې پوښتنې کوم له کلیم الله نه او بیا به نو له هغې څخه نعتیه کلام واورو. کلیم الله به راته ووایي چې کورنۍ کې درته څوک ډېر سپورټ دی کوي، څوک دې ډېر هڅوي چې علم وکړي، دیني علم؟ در خانواده‌ام و پدرم زیاد مرا تشویق میکنن. ښه یو څه غواړي راتلونکي یو غټ عالم شي که یو ښه قاري شي؟ قاری شم. ښه قاري شي، عالم هم باید شي، کتابونه هم باید ولولي. همداسې ده. مکتب وای؟ بله مکتب میخونم. څوم صنف کې؟ صنف هشتم. څوم نمره؟ اول. اول نمره. ډېر ښه. ګوره د قرآن کریم برکت دی. د چا چې قرآن مجید زده یي درنو لیدونکو هغه به اتن مکتب کې او پوهنتون کې په هغه کې به ډېر تکړه وي، ولې چې دا قرآن کریم زده کړه چې د دې تلاوت چې دغه ذهن پراخه کوي. ځکه چې دا د قرآن کریم زده کړه دا ډېره سخته ده، اسانه نه ده. ځکه ته دېرش سپارې په یادوه دا بیا په خپل ذهن کې پاتې کوه، نو دا ستا ذهن ډېر پراخه کوي. نو راځم له کلیم الله جان نه به نعتیه کلام واورو. تاسې مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحيم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدت يا قلب أرفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي أسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. ولا مزه یې وکړله. عربي نعت وکړه نه؟ بله. ډېر خوند یې وکړ. نو درنو لیدونکو ډېری ځای کې مې دغه نعتیه کلام اورېدلی او خو مال چې لایف یې د چا د خولې واورم نو دغه د دې کوچني ماشوم له خولې مې واورېد. ډېر خوند یې وکړ. د مدرسې په دور کې درته کوم وخت درته ډېر جالب دی؟ کومه جالبه خاطره لري د مدرسې له وخته؟ نه لري؟ هېڅ جالب نشته؟ کومه ورځ قاري صاحب نه یې وهلی؟ زه دي؟ زده زیاد نه. به خاطر چی؟ یک روز نامد غیرحاضري کرده بودم زه. یو ورځ یې غیرحاضري کړې وی وهلې. څه پیغام لري زموږ د
چینل لیدونکو ته څه به وایې نورو کوچنیو ماشومانو ته پلرونو ته به څه پیغام لري؟ میخوایم را به پدرایشان بگوییم که بچه خود همیشه تشویق کنه به درس که درس بخونه و مکتب سرشان بخونه. در سن خود باید سر از جا کار نکنه، باید مکتب سرشان بخونه. ډېر ښه. سکندر جان بیخي غلی مریض خو نه نه او روژه خو هم نه هست. روژه یې؟ ډېر ښه. ته 14 کلن او روژه هم نیسي، ثوابي روژې نیسي که نه؟ بله. ډېر ښه. څه پیغام لري زموږ د چینل لیدونکو ته؟ څه به وایې پلرونو ته، د هغوی بچیانو ته، نورو ماشومانو ته چې څنګه علم وکړي کومې برخې کې؟ برشان پیام ما ایسته که بچه‌شان بگویند که درس بخونه، سرشان مکتب بخونه. این دوران کار نیست، برشان سرشان درس بخونه. ډېر ډېره مننه له دواړو ګلالیو نه. کور مو ودان چې راغلی زموږ بلنه مو ومنله او قدمونه مو بیا هم په لیمو باندې ستاسو همدای کوچنیان چې زموږ میلمانه وي. ګلان هستی نو ګلان چې د چا میلمانه وي نو هغه خو هېڅکله نه ورسره نه تنګېږي. د باران پلس یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا وه د باران ستورو خپرونه چې ما ته یکشا همت تاسې درنو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې به خپل همت ته اجازت ورکړئ. هر چیرې چې یاست ښاد آباد سوکاله او بریالي اوسئ. ښایسته روژې ولرئ.